د اوازې د خپرولو ضرورت. هسې وایي چې سقراط ته یو څوک راغلل او ورته وویل ستا د ملګري په باره کې مې یوه اوازه اورېدلې. سقراط ورته وویل مخکې تر دې چې له اوازې مې خبر کړې د دې خبرې د حقیقت د خیر او د فایدې په باره کې به 3 پوښتنو ته ځواب راکړي. راغلی سړي ورته وویل سمه ده. سقراط پوښتنه ورنه وکړه آیا ډاډه یې چې دغه اوازه حقیقت لري؟ هغه ځواب ورکړ ډاډه خو نه یم. سقراط پوښتنه وکړه آیا دغه اوازه د خیر خبره ده که د شر خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ د خیر خبره خو نه ده. سقراط 3مه پوښتنه وکړه آیا په اوریدلو کې څه ګټه شته؟ هغه ځواب ورکړ ګټه خو پکې نشته. سقراط ورته وویل نو یوه خبره چې نه یې په حقیقت ډاډه یې، نه پکې خیر ویني او نه پکې ګټه شته، ولې کوي؟ د کولو ضرورت نشته.